अला हुब्बिही लदे अला हुब्बिही उलमाए किराम व मुफस्सिरीन गण मकासिद बयान करी। दा ताम च वरकई दबल जरूरत पूरा कई नो अला हुब्बिही दगे ताम ते खपल जरूरत हुई अगे तखपलम मुहताज हुई खपलम दा ख्वाही ख्वाहिश हुई कि ताम उखरम खुद दे बावजूद अग खपल ख्वाखा खपल ख्वाहिश और खपल जरूरत रुस्तु की और दबल जरूरत मखी की यो माना है दा अला हुब्बिही दा ही वदे हुब्बिही की चिरागल दे मुफस्सिरीन फरमाई दे न मुराद दा ताम दे कि ताम ते खपल जरूरत दे खपल ख्वाहिश दे ब्याम बल्लवर कई दा यो मकसद द्वेम मकसद दा दे वयुतइमून अत्ताआम अला हुब्बिही दा ताम बल्तवर कई अला हुब्बिही दा अल्लाह सर दा मोहब्बत दा वजना अल्लाह राजी कई अल्लाह खुशहाली अल्लाह सर मोहब्बत दिन दा अल्लाह रब्बुल इज्जत दा मोहब्बत दा वजना दा अल्लाह दा बंदगान सर मोहब्बत कई दा द्वेम मकसद। द्रीम मकसद दाले वयुतइमून अत्ताआम अला हुब्बिही ताम वर कई बलता अला हुब्बिही दा बलता दा ताम दा वरकूलो दा मिजाज और दा आदत चदी दा दे इंसान ख्वख हुई दे सर मोहब्बत हुई बल तसिल्वर कोल द ख्वख हुई दे वजना दा ताम बल तवर कई नो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाई कि नेकानो बंदगानो यो खास सिफत दा दे वयुतइमून अत्ताआम अला हुब्बिही ताम बल तवर कई ब्या मुहताजान किस्मा किस्मी नो अल्लाह जल्द जलालुहु फरमाई चे हर किस्म मुहताज वर तराशी दागा हाजत पूरा कई अल्लाह फरमाई वयुतइमून अत्ताआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा क मिस्किन व तराशी फकीर वर तराशी दा ताम अगत वर कई कयो यतीम वर तराशी बे आश्रय दे प्यार निष्ठा अग यतीम लदा ताम वर कई व असीरा यो कैदी दे गजान लगट नशी कोले खुराक नशी पैदा कोले अगले वर कई कैदी दे वर काफिर हुए का मुसलमान काफिर ला ज़कात नशी वर्कोली फरज सदका नशी वर्कोली नफली अगलम वर्कोली जब मुहताज दे और आगे होता था उधर दो बोलो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाई चितक यतीम और फकीर और मिस्किन और कैदी तकल ताम वर कई न दाम वर सरवई इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह दा ताम चे ताला दर को मा एहसान दर बांदे नखेजो मा रियाकारी न को मा चात जान खौदल नगवाड़म लिवजहिल्लाह बल्कि दा अल्लाह रब्बुल इज्जत दा खातिर दर को
دا اللہ رب العزت در رضا دا پارے درکوم لا نريد منكم جزاء ولا شکورا اللہ فرمائی ورتوئی ندر نبدل غوارم دا بدلے تمام در نشتا چگئین ما تا محتاج راغلے ما در سر امدادو کو سباب زتا تا محتاج دردم دا تم بکوم چتو ما سر امداد کے نا دا بدلے پتہ میں نظر ولا شکورا او ندا تعام دے دا پارا در کوم چی زد دے خبر خواہش کوم چی زما سوک شکریہ ادا کی نو دا شکریہ دا ادا کول پتہ میں ندر کوم دا بدلے پتہ میں ندر کوم در کوم یہ خالص دا اللہ رب العزت دا رضا دا اللہ رب العزت دا خوشحالو دا پارا زمارنو دا آیت کریمہ چکل پا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باندې نازلې ده بلکہ دا گن آیتونه دي نو دا یو واقعی پا نتیجہ کی دا آیتونه پا حضور علیہ السلام نازل دا جناب رسول اللہ علیہ السلام حسنین دا اللہ دا پیغمبر مبارک نوسی حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیمارو مور او پلارے حضرت علی کرم اللہ وجہ و فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر امن لو چکالا زمونگ دا بچی جوڑ شو بیماری ختم شوا منگ دوار ابا درے درے روجے ستا در ازاد پارو نسو در روجو نظر روجے انیول خود خاون دوار روجو انیول پیشمنے یو پیشمنے دا سشیو تشیو بیوس کرے دا خوراک سشیب نو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہو دور پا وقت کی روجہ پخلی باند لارلو یو یہودی داغ شمعن نامدا اگا یہودی تیوی داغ کاروبار دا وڑیو داغین تار جوڑلو کپڑے جوڑلو کتا وڑای ریشل گواری نمال راکا زما بی بی دا محمد الرسول اللہ علیہ السلام خواگب بچے بے اوریش داغے پائی وس کے تمال سشی راکا فیصلو شو وڑای ورکلا او مزدوری تویشو دا اگے درے سواع یو پیمانه دا نن سوا خو مونگا سیر دے و کلو دے وغیرہ وغیرہ آغا وقت کے پیمانے بھی دا یو پیمانه دا لکا سنگ چے مونگ تاسو تا اکثر دا پارا چے مسئلہ بیانو دا فطرانے بارا کی یا روجچا خولد بھی دا اغی دا کفارے بارا کی نو مونگ بایو نصف ساع دے نصف ساع چے دے دا 2 کلو او پورا ساع چے دے نو دا 4 کلو پدریو ساعو بانے فیصلو شو حضرت فاطمی رضی اللہ تعالیٰ نا چے کل دا اغی وڑینا درے میسا و ریشلا اغا یہود نے دا غی دا اجرت مطالبہ اکڑا غور لیو سواع دانی ہے ورک او سشی دی اربشی اربشی بتا تو چا خوڑل نہیں یقین میں نشتا ہو کہ چا خوڑل نہیں نو پتہ بورتا لگی چی دا اربش خوڑل سنگا دی آسان کار نہیں دی مونگا خو اللہ مہربانی را سرا کئی غنم خرو اگا جوارم چا خورن اگا دا مجبورین نخور اگا شوق بھی اگا شوق دا وجہ نخور کنی غنم خورو بیا پا غنم کم دا کوشش کو چے میدہ دیوی و فین دیوی و دا دیوی و دا دیوی
اوربشي د اوربشو اوړه د اغه روټه خوړل او د اغه تیرول دا ډېر ګران کار دی هغه د سړی پالک کې تیریږي نه حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها چې کله دغه درې مې سور شلا یو سوا اوربشي ورلاغه يهودي ورکړلې هغه وړکړه دا غینه روټه ما خام افطاری کوي دا غینه چې روټه په خېګړې کله چې افطار ہے تکې ناستل دسترخوان او لګولو حضرت علی کرم الله وجهه وړه واغشتا وړه لاخلې ته دن کړي نه دا چې دروازه کې आवाज شو اے د محمد رسول الله علیہ الصلوۃ والسلام اهل عیالا ذو مسکین او فقیر ما زما د خوراک سے نشته مال د خوراک انتظام کې مال سره کې حضرت علی کرم الله وجهه حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها فاطمه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایل دغه فقیر له ورکا روټه غلو په بو باندې افطاری شربتم نشتا نه رو حفظشتا او نه چکم دې جامې شیرین نشتا او بدی او بو باندې افطاری بیا چکل پېشمنی کوي بیا په بو باندې استاد سب وای چې دا دونه گزاره څنګه کوله الله رب العزت دا غیب مزاج کے صبر استقامت او گزارے خو دیو زمونږه خو چې یو خوراک اخوا دی خواوي نو بیا را باندې بالکل داسې وي لکه اسمان چې را باندې را غورځېږي هغې ګزاره وکړه په سباله چې بیا کېناستل درېیمه سا وړی ریشلې وه د هغې چې کوم اجرت و یو سواب وربشې هغې بیا ورکړلی بیا دا غیر روټه پخه کله چې روټه تکې ناستل دروازه کې بیا आवाज شو आवाज شو چې یو یتیم بچی ما زما د خوراک درک نه لګيږي زما سو نگهبان او نگران او زما لاس اوچتول والا څوک نشته مال روټه راکړه بیا یو بل توکت اگر روٹے اگر افطاری بیا پو بو باندې درې مشپم دغه سه چې په درې مورز باندې بیا روزه پخلی کله دی افطاری تکې ناستل دیو قیدی راغی هغه سوال وکړ هغه روټه بیا قیدی لور حضرت علی کرم الله وجهه چې کله درې روزي پوره شولې بچو ته الله رب العزت صحت ورکړو نظر یې پوره کړلو نظر دې ته وي چې سکار دی او ته یا الله کزما دا کار وشو نو زبدا روزي او ساتم یا الله زبدا سے صدقه ورکم یا الله زب چيلې ذبح حکم زب غټ ذبح حکم خو پنوم د الله به ذبح حکم نه به د پیر بابا پنوم ذبح کې او نه به د شیخ جنید بابا پنوم ذبح کې الله د پاره نظر د الله حق دی الله نه بغیر د بل چا پنوم باندې نظر منل ناجایز حضرت علی کرم الله وجهه جناب رسول الله علیہ الصلوۃ والسلام ته ورغه دا قصه ورته بیان کړه رسول الله علیہ السلام ورته فرمایل علی تاسو تکلیف ته چې زګورم نماز رخوا کیږي چې ورشو لګ فاطمه مګورم لګ خپل بچي فاطمه حضور چلاړ هغه په مانځو ولاړ او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اغه
د ولګي د وجنه کم کیفیت چې او هغه محسوس د الله پیغمبر خفه شو جناب رسول الله علیه الصلاۃ والسلام باندې دغه وخت کې د قران پاک دا آیتونه نازل شو ويطعمون الطعام على حبه مسكينا رنبه ورځ باندې مسکین او فقیر ته طعام ورکړو خوش خبری ورته وروله چې ستاسو عمل الله رب العزت ته داسې مقبول شو چې قرآن پاک ستاسو د عمل په وجه باندې الله رب العزت نازل کړو ما باندې ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما دوی مورد باندې یتیم ته ورکړو واسیرا او درې مورد باندې قیدی ته ورکړو نو الله رب العزت د هغه قربانیت او قاتل او کم عمل چې د رب ذوالجلال د رضا دپاره کړو هغه عمل الله پاک ته داسې مقبول او منظور شو چې حضور علیه الصلاۃ والسلام باندې دا آیتونه الله پاک نازل کړو حضور علیه الصلاۃ والسلام هغې ته خوشخبري ورکړه عرض ماذا کو الله رب العزت چې چاله مال ورکړي وي دولت ورکړي وي وصیه وي او بل مسلمان دی بل انسان دی هغه په تکلیف کې دی مصیبت کې دی نو دی به یوازې د خپل راحت خیال نه کوي د بل د راحت خیال به هم کوي یوازې د خپل ځان فکر به نه کوي د بل فکر به هم کوي او چې دی د الله رب العزت فکر وکړي د الله د بل فکر وکړي نو الله رب العزت به د په هغه نعمت کې دته اضافه وکړي ان شکرتم لازیدنکم الله پاک څوک د هغه شکر ادا کوي د شکر په نتیجه کې هغه د بل سره امداد او تعاون کوي الله پاک هغه ته خپل نعمت کې اضافه کوي نو ګوره الله رب العزت ور سره څوک قرآن پاک نازل کو د هغې په خوشحالی کې او مسکین ته ورکړه کوه او هغه شی چې هغې ته خپله محتاج دی هغې ورکړه خپل خوخ دی هغې ورته ورکړو قرآن پاک فرمایي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تاسو به تر هغې پورې ثواب حاصل نه کې ترکم پوری چې د الله رب العزت درضا دپاره هغه شی خرج کې چې کوم شی د په خپله باندې خوښ وي چې کوم شی د خپله خوښ مونږ به داسې یو چې کوم شی په خپله خوښ وي هغه د بل نه ورکوي یقین خو نه یوازې تاسو داسې نه یې هم داسې کمزوري دا ډېر ګران کار دی جامع د خدای په نامه باندې هغه ورکو چې ښه چیړي ترېنه جوړې شي او زه د اغوستو باندې شرمېږم نو بل لی ورکو روټۍ چې ورکو فقیر له نو که سړه روټۍ پردی نو تازه نه ورکو هغه سړه ورله ورکو که ترکاري ورله ورکو نو هغه ترکاري ورکو چې هغه زما خپله خوړل زړه نه غواړي زمونږ خو مزاج دا دی او مونږ هم د الله رب العزت نه ثواب تمه کوو الله وایي نه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون هیڅ چرې به هم ثواب حاصل نه کوې تر هغې پورې چې کمې پورې د هغه شی د خدای په نوم نی ورکړی چې کوم ستا خپل هم خوښ وي ابو طلحه رضی الله تعالی عنه صحابي دی دا آیت کریمه چې کله نازل شو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جناب رسول الله علیه الصلاۃ والسلام تراغه وید الله پیغمبر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون الله فرمایي چې تر کومه پوری دی خوښ شي د الله د رضا د پاره نی قربان کړي
تر هغه پورې تا ته ثواب حاصل ول مشکل دی. وی حضور مال خو مال الله نورم را کړی، د کجورو باغونه یې را کړي، خو زما د کجورو په باغونو کې یو باغ دی چې هغه زما ډېر زیات خوښ دی. دا هغه باغ نامه بیروحا. مسجد نبوي خو پخوا داسې فراخه نه و. دا کم ځای کې چې مین ګیټ دی او د مسجد نبوي نه سړی راوځي، دا حصه چې وه دا پخوا په دې کې پټي وو، په دې کې د کجورو باغونه وو. نو دا ابو طلحه رضی الله تعالی عنه دا بیروحا باغ چې وو دا بالکل دغه ځای کې وو، دغه ګیټ سره قریب چې کوم دغه ایریا ده په دغه کې وو. غالباً 2009 کې چې د حج په موقع باندې وکړستو ذهن کې نشتا عمرې ته تلو، یو کس راځي ما سره نږدې شو، وی د ابو طلحه رضی الله تعالی عنه د باغ ځای دې کتلی دی؟ مهنه ما ته وی ما پسې رو راځه چې څوک پوه نشي هغه ځای درته ښیم. خدا داسې وخت و چې دغه ځای خالي و، منځونه شوي و، نو دونه په اخره پورې خلق ډېر زیات نه و. چې لاړو نو قالین چې کوم ځای لګېدلی دی په مزه مزه هغه قالین اوچت کړلو او بیا هغه ځای کې یو نښه ده. ما ته یې وی دا نښه چې دا د ابو طلحه رضی الله تعالی عنه دا هغه بیروحا باغ نښه ده، هغه باغ دې ځای کې. جناب رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمایل وی دا الله پیغمبر خدای وی چې زما په لار کې هغه شی قربان کا چې خپله دې خوښ وي. نو ما ته خو دا بیروحا باغ ډېر خوښ دی، نو که ستا خوښ وي نو زه به دا باغ قربان کړم او دا به خیرات کم. رسول الله علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ډیره ښه ده. وی حضور چاته خیرات کم؟ رسول الله علیہ السلام ورته فرمایل خپل رشتہ دارو باندې خیرات کا، چې رشتہ دار دې محتاج وي غیله اول ورکا. رشتہ دار دې محتاج دي ستا په خوا کې دي او ته ریاکاري کې او زکات در سره ده او بل کلي ته اوړې، زکات در سره ده نورو خلکو له ورکې، هغه خپل رشتہ دار دی غریب دی په هغه باندې کېږي، د ټول نه اول حق د هغه دی. زکات به دې هم وشي او د رشتہ دارۍ چې کوم حق دی هغه به هم ادا کې ثواب به دې وشي. ورته وی خپل اقربا او رشتہ دارو باندې صدقت، په هغې باندې هغه باغ صدقت. ما عرض دا کو چې الله رب العزت د انسان قربانی قبلی خود زیاته قبلیږي د هغه انسان قربانی چې کم شي یې خوښ وي او دی د الله رب العزت په لار کې خرج کړي. الله دې موږ ته توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.